حضرت انس رضی الله تعالی عنہ روایت دی فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د مرګ نه بعد چې کله بنده په قبر کې کېښودلی شي، جنازه وشي او قبر کې کېښودلی شي، خلط روان شي، نو بیا دغه مړی بیا د خپلو خپلوانو خلک چې کوم راغلي د هغو د خپو اوازونه د بوټانو څپلیو شپلقو اوازونه اوري. په دې وخت کې د دوه فرشتې راشي، کښېنوي، د نه پوښتنه کوي چې ته د دې شخص په باره کې یعنې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په باره کې څه وایي. نو چې هغه مؤمن وي، رښتینی مؤمن وي، نو هغه ورته وایي چې زه ګواهي ورکوم او تاسو په دې ګواه شئ چې دا د الله بنده او د هغه رسول دی، حق دی. چې کله دا جواب واوري فرشتې، نو فرشتې ورته وایي چې که چېرته تا ایمان نه ور راوړی په دوستي صورت کې ستا جهنم ځای واضح ورته وښیي، هغه ته وګوروئ. بیا الله جل شانه د دې نه بچ کړي، ستا لپاره په جنت کې ځای وټاکلو، هغه یې درکړو، نو هغه دغه دی ورته وګوره، هغه هم ورته وښیي. بهرحال دواړه ځایونه ورته په جنت کې او په جهنم کې دواړه ځایونه ورته وښیي. بیا دې نه بعد چې منافق سړی، کافر سړی که هغه مړي، نو هغه کښېنوي، فرشتې ته پوښتنه کوي چې دې سړي په باره کې څه وایي د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په باره کې. نو هغه ورته وایي چې منافق سړی او کافر ورته وایي چې د ده په باره کې خو زه نه پوهېږم، خو خلق و چې کومه خبره کوله ما هم هغه خبره کوله. نو بیا هغې نه بعد دا فرشتې ورته وایي چې دا نه په خپله ځان پوه کړی و، نه د مؤمنانو هغه خلقونه چې هغه ایمان راوړی و د هغو پیروي دې نه وه کړې، نو بیا به په ګروزونو باندې به یې وهي او داسې به وهي چې دا به چغې وهي او هغه چغې به جنات د انسانانو جناتو نه ما سوا هر څه به اوري، داسې ګزارونه به ورته ورکوي. د دې حدیث روایت بخاري او مسلم شریف کړی دی. محترم مسلمانانو ورونو، د دې حدیث نه دا خبره معلومه شوه چې مؤمنانو ته به چې هغوی ایمان راوړي او نیک اعمال کوي، الله به په دوزخ په څه ورته وایي په قبر کې به هم الله پې فراخي راولي. او چې کوم سړی کسان منافقان دي او کفار دي او نبی علیه السلام نه انکار کولو، د هغه په دغو باندې دین باندې عمل نه کوو، هغه ته به الله جل شانه په قبر کې سزا وله شروع کړي او عذاب به ورته ورکوي. محترمو مسلمانانو ورونو، تاسو ته چې کوم روزانه د حدیث د مفهوم راځي، نو د مهربانۍ او د ثواب له مخې نورو مسلمانانو ته لیږدوئ او شیر کوئ. والسلام. د دیوبندي مسلک حنفي کاروان سټوډیو لخوا وړاندې کیږي.